د طالبانو بل په زړه پورې اقدام دا چې طالبانو کوم اقدام کړی همدا ټول معلومات را سره په ویډیو کې وګورئ چې په هر څه خبر شي. ګرانو مینهوالو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. طالبان هر څوک چې مو مخالفت کې ولاړ و عمومي عفوه مو ورته کړې. په دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د راوستو له هوکړې وروسته طالبان د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه توافق یوه بریا ګڼلې ده او خپل مخالفینو ته د عمومي عفوې اعلان کړی دی. په دغه اعلامیه کې د طالبانو مشر مولوي هیبت الله اخندزاده پر خپلو جنګیالیو او ټولو افغانانو غږ کړی چې شوي توافقات نقض نه کړي. په اعلامیه کې راغلي د امریکایي جهاد سره بریالیو مذاکراتو ثابته کړه چې هر وړ پیچلو موضوعاتو د حل لاره موندل کېدای شي. په داسې حال کې چې ګڼ شمېر افغانانو بیا هم د توافق د عملي کېدو او د سولې د راتګ په برخه کې په اندېښنه او ویره کې دي. طالبانو په دې اعلامیه کې همداراز خپلو ټولو مخالفینو ته د بخښنې اعلان کړی دی. د اسلامي امارت په مخالفت کې چې هر چا برخه اخیستې وي او په عموم کې هر هغه څوک چې د اسلامي امارت څخه تشویش لري زموږ له طرفه په تیر ټولو اعمالو ورته عفوه او بخشش دی. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ لاسلیک شوی توافق لا په شرایطو پورې تړلی دی. کله چې په دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د تړون لاسلیک کېدو مراسم روان و، نو په کابل کې هم ولسمشر غني د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ سره په ګډه کنفرانس کې راڅرګند شو. دغه لوري وویل طالبانو خپلو ژمنو کې پاته راشي، امریکا به ورسره د سولې هوکړه لغوه کړي. ډېر مننه چې ویډیو مو راسره تر پای وکتل. کوم خوښ سوي لایک یې کړئ، کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.